اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې ده کایوي خزي پیاز وخړو یا یې اوګه وخړه، خو دې پیاز خوړلو ته او اوګي خوړلو ته د دې خاوند او میړه دا منی کول نه پر خودل دا به نه خوري، نو د خاوند د پاره دا حق شته چې خپل خزه د پیاز او د اوګي نه منکی. نو جواب که خاوند د پیازو یا د اوګي د بوی په خنه لګیدا، نو شریعت کې خاوند د پاره دا حق شته چې خزه د دې د خوراک نه منی کی. دا مسله خلاصۃ الفتاوی لیکل نه، اول جلد صفحه د وسلويخ.